دغه ټختر مونږ نیت او پریکټیکل طریقه ز تاسو ته په دغه کلیپ کې خایم تاسو دغه کلیپ تر اخر پورې ګورئ ان شاء الله العزیز تاسو ته په مکمل طریقه د لوی اختر د مونږ زیات شي. ټول نول به نیت وکي 2 رکعاته واجب مسکم دغه ټختر یا د لوی اختر سره د واړه تکبیرون یا سره د شپږو تکبیرون دغه دواړو کې وایا په دې حاضر وخت په دې حاضر امام پسې رضا خاص خدای تعالی لره محمد کعبه شریفي په لوري الله اکبر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. کله چې دې پوری امام او مقتدیان دواړه مونږ وایي د دې وروسته به امام چې دی درې ځل تکبیرات وایي چې مقتدی هم هغه تکبیرات وایي په دې طریقه باندې الله اکبر لاسونه وسره غوګونو ته اوچت کی بیا به دغه لاسونه چې دی ځوړند وساتي داسې به پرېږدي یو سکند لپاره 2 سکندو لپاره بیا به چې دی امام وایي چې الله اکبر مقتدی مو سره چې لاسونه د غوګونو پورې اوچت کی او تکبیر وسره وایي بیا به درېم تکبیر مو وایي چې الله اکبر مقتدی هم دغه شان دی وکي او لاسونه به چې لاندې وتړي خو مقتدی به اوس خاموش پاتې شي امام چې ځان سره خفیا اعوذ بالله بسم الله وایي دین وروسته به چې دی الحمد شریف او ورسره به چې یو صورت ملګری کی او بیا به چې دی امام وایي چې الله اکبر کو ته بلار شي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده. کله چې امام وایي نو مقتدی وایي چې ربنا لك الحمد الله اکبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر. نو په دې طریقه باندې به یو رکعت مکمل شي. اوس په چې لاسونه د نوم لاندې وتړي مقتدیان به خاموش وي امام به ځان سره خفیه چې یو ځل بسم الله وایي بیا به چې په جهر باندې په تیز باندې الحمد شریف او سره به یو صورت ملګری کی واړه 3 آیاتونه دین وروسته به امام چې تکبیرات وایي الله اکبر مقتدی به سره تکبیرات وایي او لاسونه به غوګونو ته اوچتوي بیا به لاسونه ځوړند ساتي دویم تکبیر وایي چې الله اکبر بیا به لاسونه ځوړند ساتي دریم تکبیر وایي چې الله اکبر. اوس په دغه ځای کې اکثر خلک داسې کوي چې لاسونه وتړي او هغه وروسته چې بیا رکوع ته لاړ شي څلورم تکبیر باندې خو یاد ساتئ دغه لاسونه تړل په هغه وخت کې چې کله ته وروسته قرات کوي ته وروسته چې تلاوت وایي نو دا په دغه صورت کې چې اوس تلاوت او قرات نشته نو تا به لاسونه چې ځوړند ساتلي وي بیا چې امام وایي چې الله اکبر رکوع ته لاړ شي نو ته به چې تکبیر وایي رکوع ته به لاړ شي سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سبحان ربي العظیم سمع الله لمن حمده. امام بچی دا وای مقتدی ته بچی وای ربنا لك الحمد الله اکبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اكبر الله اكبر سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى سبحان ربي الاعلى الله اکبر. دین وروسته به چې د امام او مقتدیان دواړه چې د ځان سره خفیات تشهود وایي درود شریف وایي دعا وایي سلام به وګرځوي نو دا د غټ اختر د مونځ ډیره په اسانه طریقه باندې تاسو ته ما طریقه وښودله هم د امام دپاره هم د مقتدي دپاره دا کلیپ بل مسلمان سره شیر کړئ چې به دغه څو ورځې کې هغه ته ورسیږي او ستا د وجې نه هغه طریقه درسته شي یا ورته طریقه یاد شي الہ العالمین به تا ته سره زما په دې اجر کې برخه پوره نصیب کړي. جزاک الله خیره.